السلام علیکم قدرمنو ملګرو د اویس د پلار تازه بیان چې ډیر زیات غوسه دی او د قاتل باره کې ډیر سخت خبرې کړې دي ورسره د 400 د پولیسو په باره کې هم ډیر سپینې خبرې وکړي که په خپل قتل او اوریدل غواړئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ قدرمنو تاسو ته به معلومه وي چې د اویس پلار د شکور بازار د تاجر اتحاد ګروپ یو خاص غړی او دی خو نن د اویس د مرګ 25مه ورځ ده تر اوسه پورې د هغه قاتل نه دی نیول شوی چې په همدې باره کې پرون تاجر اتحاد ګروپ لویه غونډه رابللې وه او حکومت ته یې 3 ورځې ډیډلاین ورکو چې که دې 3 ورځو کې هم قاتل ونه نیول شو نو بیا به موږ احتجاجونه کوو او ټوله 400 او ورسره نږدې بازارونه به هم بندوو د اویس پلار وویل چې موږ پولیس سره پوره تعاون کړی دی پولیس راغلي زما ښځې زامنو او لوریانو هم بیانونه ورکړي دي او انټروګیشن یې کړی دی مکمل تعاون مو ورسره کړی خو دوی بیا هم وایي چې موږ سره تعاون نه کیږي نو تعاون نور څنګه وي د سراب بازار یو مشر صدر وویل چې پولیس هر وخت د پرسنټ خبره کوي چې دومره پرسنټ کار شوی او دومره پرسنټ کار پاتې دی او کله یو څه وایي کله بل څه نو 100% معلومات چې دوی ته په لاس ورغلي کم از کم هغه د موږ سره شریک کړي ځکه چې داسې د بیټرۍ چارج نه دی چې پرسنټونو کې موږ ته ښایي د اویس پلار هم خفه او هم غوسه ویل یې چې موږ سره هیڅ قسم تعاون نه کیږي په دې سنسي دور کې هم د اویس قاتل تر اوسه پورې خلاص ګرځي د صرافانو یو بل مشر وویل چې تر اوسه پورې دلته کرایم سین والا هم نه دی راغلی نه چا فنګر پرنټ اخیستی او نه بل کوم تفتیشي ټیم راغلی نو دوی بیا په کوم بنیاد باندې لګیا دي او قاتل گرفتاروي ټول تاجران وایي چې موږ د اویس پلار سره اوږه په اوږه ولاړ یو او چې تر څو پورې مو قاتل خپل انجام ته نه وي رسولی تر هغې پورې به موږ په قلار نه کینو او کوم کس چې پولیسو ونیو هغه نه به موږ پوره معلومات کوو چې آیا دا اصلي قاتل دی او که بېګناه یا یو لیونی کس یې نیولی دی ځکه چې د دې نه وړاندې هم داسې واقعیات ډیر شوي دي چې اصلي قاتل پټ پاتې شي او همداسې یو بل کس ونیسي او د قتل تور په هغه باندې وروتپي قدرمنو دا خبر او دا ویډیو تر همدې ځایه وه زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې ویډیو راتلو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو د هر قسم معلوماتو نه خبر وساتل شئ تر بیا مو په لوی الله سپارم د الله په امان